هغه پنیایم قیامتي هغه نیایم وي الک په وخت سنت کې کني بیا پخېږي یو قاری صاحب داسې کړنګېدلې تلاوت وکړم یې ډېر ښکلی دا پټکې دي و ما ته چې مفتي صاحب څه فرض واجب خو نه دي سنت دي بس نه دي پکې سب دړې کرال د سنت ویلو دا ده چې نه دي پکې بولو دغه واده هم سنت نه دي پکې اسمان دې راکوز کړي ما د واده وکړه توجه ما ورته وویل دلته چې ماشوم پیدا شي په عمر د خلک ډاکټر نایله بولي وي د ماشوم څه چل دی ماشوم څه چل دی ما چام داونه چې د ماشوم فرض دی چام داونه دی چې راشه د ماشوم واجب دی ټول وایي سنت دی ما ته بس دغه هم څه فرض واجب خو نه دی سنت دی نه دی پکې داسې شډل بډلې پرېږده دې سنتو پسې خو د چاړه راغستې تېره کوي تاسو دا ویم د قرآن او د حدیث پابند یې که د دستورونو منشورونو راکې جواب هغه پنیایم قیامتي هغه نیایم وي الک په وخت سنت کې کني بیا پخېږي دې ته وایي چې وبېبې دا یو سنت د ښکاري په سنتو کې خیر دی په سنتو کې د پیغمبر په سنتو کې رسمونو کې رواجونو کې تباهي ده رواجونو کې توجه سنو دې وجه نه دا خبره د منصور خلاف ده او تاسو ټول وایي ښې کړي دي تاسو دا ویم د قرآن او د حدیث پابند یې که د دستورونو منشورونو راکې جواب دې وجه نه دا مدرسې به آبادو خانقاهونه به آبادو تبلیغي مراکز به آبادو اولاد بچې به سکول کالج یونیورسټۍ ته هم لېږو مدرسې ته هم لېږو به اور که مدرسې زما امید دا دی چې دا کوم ماشومان ختمونه دي د سکول کالج یونیورسټۍ ته هم ځي او مدرسې ته هم راځي ټیک ده زه سلام کوم د دې سرپرستانو ته ټیچرانو استادانو پروفیسرانو ته لیکن کوم ماشومان چې صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه سکول کې به څه زده کړي CAT کیټ معنی بلډي DOG ډاک معنی کتا نو چې کور ته راشي مور ته وایي بلډي او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وایي کیټ او ډاک نه تېر شه اولاد بچو ته قرآن به ښیو انشاءالله مدرسه به آبادوي انشاءالله آبادوي به انشاءالله لہذا په دې مدرسه څوک خوشحاله دي په علماو څوک خوشحاله دي په تبلیغیانو خوشحاله یې په حق پرستو پیرانو خوشحاله یې د هر مذهبي دیني چې د قرآن حدیث خدمت کوي خوشحاله یې د خط نوبت دفاع به کوئ لږ لاس ښکته کې چېرته دفاع ونه لګي